السلام علیکم ټولو مرګرو ته سلامونه کوم. مرګرو یو طرف ته د حاجي صاحب تصویر دی، بل طرف ته خاکسار صاحب. ډیر خلک دا خاکسار یادوي چې دا لیونی دی، پاگل دی. دا لیونی پاگل ځکه دی چې د قوم د بچي حق غواړي، او ډیر خلک دا تنقید کوي چې دا د دیر د خاورې بچی دی. نو که تاسو د دیر د خاورې بچي ته په سپک نظر ګورئ، نو د دیر د خاورې د بچو تاریخونه پراته دي په قربانو کې او په هره خاوره باندې، لکه کشمیر او په هر ځای کې چې مشکله راغله د مسلمان سه ولاړ دی، مالی او جاني. الحمدلله زه پې فخر کوم. او که تاسو دا سوچ کوئ چې د حاجي صاحب د تصویر یې ولې لګولی دی، دا خاکسار صاحب چې ګیر شوی او په ده پسې غونډه منډه ماشاءالله د حاجي صاحب په وساطت د حاجي صاحب ملګرو والله او د لکونو پورې ورته اعلانات کړو چې لکه په هره طریقه باندې چې دا سړی رازاد شي. نو زه په ده باندې فخر کوم. خصوصا زما ټولو پښتنو ته خواست دی چې د حاجي صاحب څه ملاتړ وکړي، او خصوصا زما چې څونه ملګري دي، او که هغه نه د حاجي صاحب دلته په سعودي عرب کې هم زمونږ مالي او جاني خدمات کوي ماشاءالله، د مړي ژوندي د هرې خبرې ته ولاړ دی، صحیح ده. او په پاکستان کې ماشاءالله دا زمونږ د دیر د خاورې دپاره د یو ګفټ موږ د ډالۍ کو چې زمونږ خاکسار زمونږ د دیر د خاورې بچی او حاجي صاحب پسې منډه وواله. زمونږ د دیر مشران ته اړو خبر شوم نه دي، بلکې خاکسار ته څوک د محمد زاده په شانتې نظر کوي. نو دا زه خلکو ته وایم، اگه په یونیورسټۍ کې دی او که په هر ډپارټمنټ کې دا خبره د ځان څه واورئ، د محمد زاده په شانتې سوچ چې ورته ونه کوي. دا د دیر د خاورې بچی دی او موږ د دیر د خاورې خلک شانه بشانه اوږه په اوږه به وردېږو، او انشاءالله د خپل خاورې د بچي په هره طریقه باندې تپوس کولی شو. په دې خو اول حال پښتون له غیرت پکار دی چې دا د آل پښتون د بچي دپاره خبره کوي، او که آل پښتون یې نه کوي نو موږ کمزوري نه یو، موږ او زموږ خلک انشاءالله. حاجي صاحب زه تاته سلام کوم. زما چې څونه ملګري دا ویډیو د اورېدو سره لایک هم کوي او شیر هم کوي. د الله